الله په پاکی سره یادوي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي د همغه بادشاهي ده او د همغه لپاره ثنا ستاینه ده او هغه پر هر څه قادر ده. الله هغه ذات دی چې تاسو پیدا کړی، بیا له تاسو نه څوک کافر دی او څوک مؤمن، او الله ټول هغه څه ویني چې تاسو کوي. غزمکه و اسمانونه بر حق پیدا کړی دي او ستاسو صورتونه ښکلي جوړ کړل او د هغه لوري ته په پای کې ورګرځېدل دي. هغه د ځمکې او اسمانونو له هر شي نه خبر دی. څه چې تاسو پټوي او څه چې تاسو ښکاره کوي ټول هغه ته معلوم دي او هغه ان د زړونو په حال پوهیږي. تاسو ته د هغو خلکو څخه خبر نه دی رسیدلی چې له تاسو نه مخکې کفر اختیار کړی او بیا یې د خپلو ناوړه عملونو خوند وڅاکه. وړاندې د هغو لپاره یو دردناک عذاب دی. د دې عاقبت وړ هغوی ځکه شول چې هغو ته د هغوی پیغمبران له څرګندو روښانه دلیلونو سره راغلل، خو هغوی وویل آیا انسان موږ ته لارښوونه کوي؟ په دې توګه یې له منلو نه انکار وکړ او مخې ترې واړاو. هله نو الله هم له هغو نه بې پروا شو او الله خو بې نیازه او خپله په خپل ذات کې استایل شوی دی. منکرانو له غټې دعوا سره ویلي دي چې هغوی به له مرګه وروسته هیڅکله بیا راپان نه څول شي. دوی ته ووایه نه، زما په پروردګار قسم تاسې به ارومرو راپاڅول شئ، بیا به ارومرو درته وښودله شي چې تاسې په دنیا کې څه کړي دي او دا کار د الله لپاره ډیر آسانه دی. نو ایمان راوړي پر الله او د هغه پر پیغمبر او پر هغه رڼا یعنی قرآن باندې چې موږ نازل کړی دی او وپوهیږئ تاسې چې څه کوئ الله پرې ښه خبر دی. د دې معلومات به تاسې ته په هغه ورځ وشي کله چې د راټولېدو په ورځ هغه تاسې ټول راغونډ کړي. هغه به یو د بل په مقابل کې د خلکو د ګټلو بایللو ورځ وي. چا چې پر الله ایمان راوړی دی او نیک عمل کوي الله به د هغه ګناه وریږوي او هغه به داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. دوی به د تل لپاره په هغو کې اوسیږي. همدا ستر بریالیتوب دی. او کوم کسان چې کافر شوي دي او زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي دي هغوی به د دوزخ هستوګن وي چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره وي او هغه ډیر بد هستوګن ځای دی. هیڅ یو مصیبت هیڅکله نه راځي مګر د الله په اذن سره. څوک چې پر الله ایمان ولري الله د هغه زړه ته هدایت وربخي او الله په هر څه پوه دی. د الله اطاعت وکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ، خو که تاسې له اطاعت نه مخ اړوئ نو زموږ پر پیغمبر باندې له څرګند روښانه حق رسونې نه پرته څه مسؤلیت نشته. الله هغه ذات دی چې له هغه پرته بل خدای نشته. له دې امله ایمان راوړونکي دې پر همدې الله باندې توکل وکړي. ای مؤمنانو، ستاسې له میرمنو او ستاسې له اولادونو څخه ځینې ستاسې دښمنان دي، له هغو نه ځان اداره کړئ او که تاسې له عفو او تېرېدنې څخه کار واخلئ او بښنه وکړئ نو الله بخونکی او رحم لرونکی دی. ستاسې مالونه او ستاسې اولادونه خو یوه ازموینه ده او همدا الله دی چې له هغه سره لوی اجر دی. دې امله تر څو پورې چې ستاسې په وس کې وي له الله نه ویریدونکي اوسئ او د هغه فرمان واورئ او اطاعت ورنه وکړئ او خپل مال د هغه په لاره کې ولګوئ. دا همدا ستاسې لپاره خیر دی. څوک چې د خپل نفس له بخل او حرص نه خوندي پاتې شو نو هغوی فلاح موندونکي دي. که تاسې الله ته حسنه قرض ورکړئ نو هغه به تاسې ته څو چنده زیات درکړي او ستاسې ګناهونه به درو بخي. الله ډیر قدردان او د تحمل څښتن دی. په حاضر او غایب هر شي پوهیږي. برلاسی او د حکمت خاوند دی.